نجونې پر انټرنیټ د هلکانو کوم عادتونه خوښوي؟ سلام ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. نجونې په انټرنیټ د هلکانو کوم عادتونه خوښوي او کوم نه خوښوي؟ د پوښتنې ته 4 نجونو ځواب ورکړی. د تحقیق د راپور له مخې ویل کېږي د لندن یوې اوسیدونکې مومو چې 21 کاله عمر لري ویلي دي هغه نارینه خوښوي چې په ساعتونو ورسره خبرې وکړي او په ساعتونو ورسره خاموشه اوسي. دغه راز هغه هلک خپل ملګری کوي چې خندونکی وي، خو هغه کسان چې د نجونو د اغېزمنولو لپاره هڅه کوي، مصنوعي رویه کوي او پرته له کوم سببه پر نورو طنز کوي بالکل یې نه خوښوي. یو بله 21 کلنه نجلۍ چې د برسټل اوسیدونکې او د ایلا په نوم یادېږي وایي چې هغه کسان خوښوي چې په اړه یې پوښتنې کوي او د پیژندلو هڅه یې کوي، په ځان باور ولري، هوښیار وي او خندونکی وي، خو هغه هلکان چې مغروره، ناپوه او د ځان په اړه خبرې کوي نه یې خوښوي. د ایکسټر اوسیدونکې 20 کلنه لی وایي هغه کسان چې د ټوکې او طنز ترمنځ توپیر وکړی شي، خندونکی وي او د هغه شیانو په اړه چې مینه ورسره لري خبرې کوونکي خلک یې خوښوي. خو مغروره، بد اخلاقه او هغه کسان چې په ټوکه یې خندا نه کوي بد یې راځي. د کارک اوسیدونکې 22 کلنه ایلی وایي هغه کسان چې په ځان باور ولري، له نورو سره د خبرو سلیقه ولري او په اړه یې د پوهېدلو هڅه کوي خوښیږي، خو هغه کسان چې د نورو احترام نه کوي نه یې خوښیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.